عزتمنو حج د اسلام د ارکان څخه یو ډیر عظیم رکن دی او ډیر عاشقانه عبادت دی. د اسلام د بنیادی ارکان څخه پر کوم چې د اسلام بنیاد ولاړ دی د هغه څخه یو رکن حج هم دی او د دې فرضیت لکه څنګه چې د لمانځه روژې او زکات په قرآن حدیث اجماع سره دی دغه رقم د حج فرضیت هم په قرآن حدیث اجماع په ټول سره راغلی دی. قرآن کې الله تبارک و تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. د الله د پاره د بندگانو پر ذمه باندې الله سبحانه و تعالی د بیت الله شریف حج لازم کړی دی. نو نن د حج پر فضیلت باندې بحث کوو. دوهمه خپرونه کې انشاءالله د حج مکمله تفصیلی طریقه باندې بیان کوو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد پر پنځو شیانو باندې دی. دلته د اسلام مشابهت د یو تعمیر سره ورکړی دی. لکه څنګه چې یو بنیاد او تعمیر سړی جوړوي د هغه دپاره څلور دیوال او یو چت لازم دی. د هر دیوال د ده دپاره یو بنیاد دی. که چیرې یو دیوال کم سي بیا دا تعمیر کم نه پوره نه بلل کېږي. دې ته تعمیر نه وایي، دې ته بلډینګ نه وایي، دې ته کمره او خونه نه وایي، بلکې دا ناقص دی. د اسلام چې څومره ارکان دي که سړی یو کوي یو پرېږدي، پر یو باندې عمل کوي او بل باندې نه کوي، دا د الله په وړاندې قبول نه دی. دا کامل اسلام نه دی. د اسلام بنا او بنیاد پر پنځو شیانو باندې دی چې یوه کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله ویل، لمونځ قایمول، زکات ورکول، حج او روژه نیول. او دا د انسان عجبه طبیعت دی. د انسان د طبیعت تقاضا دا چې دی همیشه په خپل وطن کې د خپل عیال سره په خپل کاروبار او روزمره زندگی کې او دته دا خوند ورکوي. لیکن که یو سړی راولاړ سي پیسې هم مصرفوي، خپل هغه محبوب اولاد هم پرېږدي، بیبي هم پرېږدي، قریبان دوستان هم پرېږدي، رخصت ځینې اخلي روانېږي، د سترګو یې اوښکې هم بهېږي، پیسې هم مصرف کړي، کاروبار هم شاته پرېښوي، وطن هم پرېښوي. دا محض د عشق او د محبت څخه کېږي او د اسلام سره د مینې په خاطر کېږي. او الحمدلله اسلام هغه دین دی چې چا قبول کړي بیا د دې په خوند او په ذایقه باندې ډېر زیات خوند ورکوي او په پیسو بیا دی. که یو سړی ټول شان پرېږدي، مال، اولاد، بیبي، کاروبار، وطن ټول پرېږدي او پیسې هم لګوي، پیسې هم مصرفوي، په دوو جامو کې د کفن رنګه جامو کې دی ځي، هلته د الله سبحانه وتعالی کور ته د الله بیتې ته ځان رسي او بیا د حج په ایامو کې د الله سبحانه وتعالی هغه فرضیات د حج نه ادا کوي، دا الله ته ډېر خوند ورکوي او د دې سړي د الله سبحانه وتعالی سره ډېره زیاته مینه ده. دا ته د عشق او د محبت عبادت وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه. ابو هریره رضی الله عنه دا روایت نقل کړی ای الاعمال افضل، یا رسول الله کوم عمل ډېر فضیلت والا دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ایمان بالله، په الله سره ایمان راوړل، اسلام قبلول در ټول بهترین عمل دی. بیا ورته وایي ثم ماذا، بیا دوم ځل کې کم عمل الله ته ډېر خوند ورکوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جنګېدل، خپل مال او سر نذرانه کول، دا الله ته ډېر خوند ورکوي او دا ډېر فضیلت والا دی. دریم ځل کې بیا صحابي وایي یا رسول الله ثم ماذا، د دې نه وروسته کم عبادت افضل او بهتر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي حج مبرور، حج مبرور دا ډېر فضیلت والا دی. حج مبرور څه ته وایي؟ د حج مبرور دپاره پنځه شیان لازم دي. هغه حج چې د حج په حالات کې د حج په دوران کې سړی ګناه ونه کړي، بدنظري ونه کړي، ګوري غلط او فحشګویي ونه کړي. هلته حجان کړلي بعض کسان د خولې سره احتیاط نه کوي، هلته هم غیبت کوي، هلته هم بهتان کوي، هلته هم په ګناهو باندې اخته وي. دا حج مبرور نه دی، دا الله نه قبلوي. د حج مبرور دپاره اول شرط دا دی چې سړی ولاړ سي بیا به د ګناهو نه ځان ساتي، غیبت به نه کوي، بهتان به نه وایي، بدنظري به نه کوي، دروغ به نه وایي او هلته به یې زړه نری وي، ټول شپه او ورځ به د الله په عشق او محبت کې غرق کړي. او دوهم هغه حج چې د الله په نیز باندې مقبول وي، خالص د الله د رضا دپاره وي، ریا یې مقصد نه وي، شهرت یې مقصد نه وي او دا مقصد نه چې بیا زه ځم د دې دپاره چې ما ته څوک په اجي اجي ووایي. او دریم څلورم شرط دا دی
هغه حج چې د هغه نه وروسته انسان پر دې باندې اماده وي چې ګناه نه کوي، د ګناهو تکرار نه کوي او د نیکیو خواته ډېر زیات راجحان او شوق کوي. انسان خو عاجز دی، ګناه ځینې کېږي، لیکن هغه حاجي چې د حج نه رالی د ده شوق او مینه او محبت د نیکۍ سره زیات وي، د ګناهو څخه یې ناټ مات سوی وي، زړه یې مات سوی په دې پوه چې د ده حج قبول سوی دی. او هغه حج چې د دنیا څخه سړی بې رغبته بې شوقه کوي او د آخرت لوري ته متوجه کوي. کله چې د عرفات پر غونډۍ باندې حاجان صاحبان ودرېږي، دا یو ډېر بهترین وخت دی. الله سبحانه وتعالی په دا وخت کې بندګانو ته نږدې سي، اول اسمان ته راسي. انه لا یدنو راغلی دی ویباهي بهم الملائکه، په خپلو بندګانو باندې د الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې د فرشتو په وړاندې فخر کوي. وایي تاسو خو ویل بني ادم مه پیدا کوئ، دا فساد خپروي، دا قتل او غلطګیري کوي. زما بندگان وګوره، کورونه یې پرېښي دي، مال اولاد عیال کورنۍ فامیل قریبان وطن ټول یې پرېښي دي، په 2 جامو کې ما ته راغلی دی او په دا سره ګرمي کې په دا سور ټک کې زما په امید باندې دی ولاړ دي او ژاړي بغارې وي. ورسه وګورئ څه غواړي، الله ته خبر یو، خو دا فرشتو ته الله سبحانه وتعالی ورښکاره کوي. هغه چې وګوري فرشتې به ډېر پریشان شي چې موږ کشکې نه وای ویلی. هغه وخت چې آدم علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی د جوړ پیدا کېدو اراده وکړل، نو فرشتو ته وایي چې زه به داسې یو خلیفه پیدا کوم. هغه ورته ویل یا الله موږ ستا د عبادت لپاره کافي یو، دی ولې پیدا کړه؟ هغه خبره به ور یاد شي. نو بیا به دا فرشتې ویل لا دا خو راجمع سوي وه، مغفرت یې غوښتی. الله وایي تاسو ګواه واوسئ ما بخښلي دی. د دې حج مبرور سو، پس پر عرفات چې ودرېدی الله سبحانه وتعالی حج مبرور ګرځوي. په دې وخت کې باید انسان الله ته ډېر متوجه شي، ژاړي، دعا، زاري او کم حاجتونه یې هغه الله ته پیش کړي. الله دې د ټول حاجانو حج مبرور وګرځوي. بل روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي العمرة الى العمره کفاره، یوه عمره تر بلې عمرې پورې د ګناهو کفاره ده. لیکن د حج مبرور ثواب چې دی، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، د حج مبرور بل بدله نشته د جنت نه ما سوا. الله سبحانه وتعالی د دې حج بدله جنت ورکوي. بل روایت کې راځي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. یو سړی ولاړی بیت الله شریف حج دپاره، هلته یې ځان د ګناهو څخه وساتي. رفث وایي کوروالی کول، یعنی د حج په شپو کې د خپلې بیبي څخه د کوروالی څخه ځان وساتئ. بعض محدثین د دې ترجمه کوي د غلطو او پوچو خبرو څخه یې ځان وساتئ او فسق او فجور څخه یې ځان وساتئ. دا سړی چې کله د حج واپس خپل کور ته راسي، الله سبحانه وتعالی داسې د ګناهو سبا کوي لکه سړی چې نه وي د مور نه پیدا سي. یو ماشوم مؤمن چې د مسلمان مؤمن ماشوم چې پیدا سي د مور نه، په دې وخت کې څومره صفایي معصوم وي. دغه حج چې د حج په وخت کې او د حج په دوران کې احتیاط وکړي، فحشګویي او فسق او فجور نه وکړي او واپس رالي، دا د ګناه څخه الله سبحانه وتعالی داسې. او دغه حج ته جهاد هم ویل شي. نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل جهاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمره. د غټ عمر کسان دپاره او د کمزورو کسان دپاره او د ښځو دپاره جهاد چې کوم دی حج او عمره ده. د کمزورو انسانانو دپاره جهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم حج او عمره بللی ده. او بل دا څومره عظیم عبادت دی. الله سبحانه وتعالی دې بندګانو ته څومره غټه مهمان نوازي ورکوي چې دا څنګه دی ورلی مکې معظمې ته. الله تعالی د دومره اعزاز او اکرام کوي چې یوه نیکۍ په 1,00,000 نیکۍ وربدلوي. یو لمونځ په 1,00,000 لمونځ دی، یو قرآن تلاوت په 1,00,000 دی، او یو طواف په 1,00,000 دی. او یوازې که نور هېڅ عبادت نه وکړي، مکې معظمې ته ګورې، پر دې باندې هم الله سبحانه وتعالی دته زیات اجر نه ورکوي. حدیث کې راځي روزانه پر بیت الله شریف باندې 100 رحمتونه نازلېږي چې هغه کې 80 د هغه کسان دپاره دي چې طواف کوي، 40 رحمت د هغه کسان دپاره دي چې هغه هلته لمونځونه کوي، او 100 چې کوم دی هغه بیا د هغه کسان دپاره دي چې هغه بیت الله شریف ته ګوري. 100 رحمتونه نازلېږي، 100 80 د طواف والا دپاره دي، 40 د لمونځ کوونکي دپاره دي، او 100 د هغه کسان دپاره دي چې خالی بیت الله شریف ته ګوري، بس بل کار نه کوي.
روایت کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو د حج او عمره سره یو ځای کې، لکه زموږ حاجیان چې ولاړ سي د حج تمتع دغه دی، حج او عمره سره یو ځای کې، یا حج قران دا دواړه مراد دي. تاسو حج او عمره سره یو ځای کې، دغه حج او عمره چې سره یو ځای سي دا فقر او گناهونه داسې ختموي، فقر او گناهونه داسې ختموي چې بیا بالکل واپس نه راځي. لکه څنګه چې یو اوسپنې ته چې کله ریګمال ونیسي، موږ تاسو ریګمال ورته عربي کې دې ته کیر وایي. لکه کیر چې اوسپنې ته ونیسي یا ریګمال چې اوسپنې ته ونیسي دا زنګ څنګه صفا کوي، دغه رقم د سرو زرو او د سپین زر څخه هغه اثرات د نور شان دا څنګه صفا کوي. حج مبرور چې کوم دی یا حج او عمره د انسان څخه فقر او ګناه داسې لرې کوي. بل روایت کې راځي د حجانو د دعاو ډېر زیات قبلېږي. ګورئ د عرفات په وخت کې، د مزدلفې شریفې د وقوف په حالت کې او مینا ته د روانګۍ په وخت کې، د شیطان د ویشتلو په وخت کې، دا ډېر بهترین اوقات دي. دا ډېر الله سبحانه وتعالی ته قریب او نږدې اوقات دي. الله سبحانه وتعالی د حجانو دعا نه ردوي. الحاج والمعتبر وفد لله. ای حاجان او عمره کوونکي دا د الله میلمانه دي. يعطيهم مسألتهم، الله سبحانه وتعالی دې ته چې کم خاص دی وکړي الله یې ورکوي. ويستجيب دعاءهم، الله سبحانه وتعالی د دې دعاوې قبلوي. ويقبل شفاعتهم، او د دې شفاعت د یو چا په باره کې الله سبحانه وتعالی قبلوي. ويضاعف لهم الف ضعف، او الله سبحانه وتعالی دې ته په زر زر چند ثوابونه ورکوي، په زر زر چند. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې حاجي او معتمر راشي مخکې در دې چې دی کور ته رسېدلی دي. بعض د زموږ کسان چې د ایرپورټ تربوځي په دغه وخت کې، په دغه وخت کې چې حاجي او معتمر راشي اول به د داسې دعا غواړي چې کور ته رسېدلی لا نه. الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوه وسألوه فاعطاه. نبی علیه الصلوۃ والسلام حج او عمره کوونکي دا د الله میلمانه دي. دعاهم، الله سبحانه وتعالی دی راوغوښتل او دی ورته راغله. وسألوه فاعطاه، او دی د الله سبحانه وتعالی څخه غوښتنه کوي، الله سبحانه وتعالی د دې مسأله او سوال ورکوي. لهذا دا ډېر افضل اوقات دي. زموږ بعض حاجان په دې کې ډېر د کوتاهۍ نه کار اخلي. هلته یې هلته هم دی ګپ شپې کوي، هلته هم نسوار کوي، هلته هم دی په مینا شریف په خیمو کې ناستي چې هغه بهترین اوقات دي، هلته هم دی ګپه کوي. داسې اوقات خو لا ما ولیدل چې والله علم حقیقت به لري که نه د ویډیو د لارې چې د عرفات پر غونډۍ باندې دا خبیثان باز کړلې وه، هلته یې پتې کوله او ورکې کولې. دا څومره غلط کار دی. د دې موقع نه استفاده واخله. د دې دپاره مه ځه چې ما ته به سړی سبا حاجي ووایي یا ما ته به سړی سبا په عزت باندې وګوري. نه 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 نه، دا د یو عظیم عبادت او د الله سبحانه وتعالی د لوري چې کوم فرض سوی عبادت دی، د دې د ادایګي دپاره ځم او په الله سبحانه وتعالی باندې ځان بخښم او دعا او خواستنه کوم چې الله یې قبول کړي. ټول مسلمانانو ته دعا وکړي، د دین اسلام دپاره دعا وکړي، د اسلام د شاعرو دپاره دعا وکړي، د اسلام د بقا دپاره دعا وکړي، د اسلام دپاره دعا وکړي، د عام مسلمانانو دپاره دعا وکړي، او خاص کر زموږ د نوي نسل دپاره دعا وکړي. زموږ نوی نسل ورځ تر بلې مخ پر ګمراهي روان دی، مخ پر بله روان دی. الله دې دې ته هدایت وکړي. لهذا حج د الله سبحانه وتعالی یو عظیم عبادت دی. د دې نه استفاده واخلئ، د دغه چانس نه ګټه پورته کړئ. دا الله سبحانه وتعالی په دې کې چې هر څوک هر خواست کوي. ګورئ بخل مه کوئ، عمومي خواستونه کوئ خپل کورنۍ ته، قریبانو ته، هغه چا سره چې الا زما حسد وي او زما عناد وي، زما دښمني د الا ما بخښلی دی، الا ته دی وبخښه. هلته خپل دښمن ته دعاوې کوه چې ستا سره یو چا ظلم کړی، هغه ته دعاوې کوه. الله سبحانه وتعالی ستا دعاوې قبلې نه ردي. الله دې ټولو ته توفیق ورکړي، خصوصا موږ ته هم دعاوې کوي. الله سبحانه وتعالی زموږ ټول د دین خدمت قبول کړي. الله روغ او سالم صحت راکړي. الله د مرګه پر موږ په خپل دین کې استعمال کړي.